د ټولو نه اول السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. زما نوم امیر محمد او دلته یو خطیب په حیث باندې خپل خدمت کوو د ولس. الله تعالی د ټولو خدمات قبول کړي. د ټولو نه اول د قرباني په چا کیږي؟ نو قرباني په صاحب نصاب باندې کیږي او صاحب نصاب اوس موجوده تقریبا څه د پاسه 4,000 افغانۍ نصاب زمونږ او ستاسو امارت اسلامي مشرانو ټاکلی ده. نو چې دومره پیسې یو سړی ولري په دې نصاب کې لکه د زکات غوندې کال تېرېدل شرط نه ده، بلکې صرف دومره نصاب دی ولره یا دومره پیسې او یا دومره سامان چې مثال په طور باندې تا سره موجود وي، نو ته صاحب د استطاعت او د وس مطابق حسابېږي، نو ته باید چې قرباني وکړي. نو قرباني خو په دغسې خلکو کېږي. بله خبره هغه خلک دي چې هغوی مثال په طور باندې ځان بېوسه حسابوي یا ځان قرضداره حسابوي. نو د قرض کې یو څه خبره شته. بېوسه هغه خلک چې مثال په طور باندې دونه پیسې او دومره امکانات نه لري چې نصاب ته ورسیږي، نو هغې ته غریب ویلی کېږي. نو غریب بیا ځان دپاره که نفلي قرباني کوي هغه بېله خبره ده، یا نظر قرباني کوي بېله خبره ده، هغه د خپل ترتیب ده، خو لیکن شریعت د لنګانه مکلف نه ده ځکه وس نه لري. بله خبره اکثر خلک دا خبره کوي چې قرض په ما باندې قرض ده او زه قرباني نه کوم. نو دلته کې باید لږ غونتې ځان پوهېږي چې په دې باندې یو سړی ده دلته 50,000 روپۍ یا 40,000 روپۍ دی لري او سره نور داسې اجناس لري چې هغه پالتو دي، او دی وایي چې مثال په طور باندې زما په یو چا باندې 1.5 لک روپۍ قرض ده او په ما باندې بیرته 1 لک روپۍ قرض ده. زما په خلکو 1.5 لک دي او په ما باندې 1 لک دي. نو اوس په ما باندې قرباني څنګه کېږي؟ ځکه زه قرضدار یم، 1 لک روپۍ قرضدار یم، خو دا خلکو ته نه وایي، نه عالم ته دا وایي چې زما په خلکو دومره دي. نو د دغه قرض نه مثال دا 1 لک دی په 1 لک ولاړې 50,000 ستا هلته بندې دي او دلته کې 40,000 خپل هم لري، نو قرباني په تا باندې کېږي، قرض به نه بانه کوي. مولوي صاحب که دغې اختراع ورځو که چیرې یو څوک کورنۍ مشر قرباني کوي او د کور کې ورسره نور اولادونه بچي ښځه دا ورسره وي او د کورنۍ مشر قرباني وکړه، د ټول پکې مجرا کېږي، څه به کوي دغلته؟ هغه ځای کې هله مجرا کېږي چې دا نور وسه نه لري او شریک وي. مثال اوس ښځه ده، مهر کې سره زر ورته ورکړی شوي دي او هغه دې سره دي، هغې جدا قرباني کوي څنګه چې جدا زکات ده. او دې خوا د زامن دي یا لوڼه دي دې سره شریک دي یا واړه دي مثال په طور باندې، نو په کار دا ده چې ډېر مالداره وي، باید چې شریک یې کړي ځان سره، بهتره طریقه ده. او که چېرته مثال دا مشر یې وکړي نو د ټولو غاړه پې خلاصېږي، خو که چېرته د ښځه ځان ته جدا مهر او جدا پیسې او جدا تجارت یو شی ولري، نو بیا به د هغې زکات حساب جدا کېږي او د قربانۍ حساب به جدا کېږي. دې خوا زوی ده یا لور ده او واده یې ورته کړی جدا دي او د ګټه او تاوان هر څه جدا دي، نو د هغوی قرباني او د هغوی زکات مسله هم جدا ده، پلار پورې بیا نه تړي چې ورګه پلار مې قرباني وکړه په کابل کې لور اوسېږي یا مثال په بل ولایت کې زوی اوسېږي او په دلته په ننګرهار کې پلار قرباني وکړي، هغوی وایي چې زموږ غاړه پې خلاصه، نو په دې باندې د هغوی غاړه نه خلاصېږي ځکه هغه جدا دي، زکات به هم جدا راځي او د قربانۍ او ټول احکامات به جدا راځي او دغه شانتې قرباني مسایل به هم ورته جدا راجع کېږي او پلار ته به جدا راجع کېږي. بله خبره مهمه ما درته بل اړخ یادو چې دا د مړي د طرف نه قرباني ده. نو اکثر خلک وایي چې مړي طرف نه قرباني څنګه ده؟ د مړي طرف نه چې زکات د صدقه ورکوی شي، ثواب الله تعالی رسید تی ورته ثواب بخي، ختم کوی شي، نفل کوی شي، قرباني هم کوی شي. خو البته دا قرباني به داسې نه حسابوي چې دا په دې مړي فرض ده، بلکې نفل ده زی ورته کو. بیا د مړي قرباني په 3 حصو تقسیمیږي. مثال په طور باندې یو دا ده چې ته د خپل یندې نه لګیای مړي ته قرباني کوې، دویمه دا ده چې مړي تا ته وصیت کړی زما طرف نه به قرباني کوې، او درېیمه دا ده چې تا نظر منلی دی چې زما دا کار الله تعالی وکړه، نو زه به دی خپل پلار پسې، مړ پلار پسې یا مثال نیکه پسې یا داسې یو مړي پسې قرباني کو. نو دغه درې واړه صورت د دې جایز دي، دا نه چې ناجایز دي، کوی شي ورته.
پاتې شوه د دې قربانۍ د حلالولو طریقه. نو بهتره دا ده په قربانۍ کې چې نیت صفا وي، نیت برابر وي. دویم ورپسې که چېرته نیت کې ګډوډي راشي، مثال په طور باندې دا ووایي چې زه دا قرباني کوم په دې خاطر باندې چې په د اختر په ورځ به د خلکو کره به غوښه او ما کره به غوښه نه یا زما بچی به څنګه، نو دا د قرباني نه کېږي، دا د غوښې دپاره کړې وه، ودې کړه خبره خلاص. نو قرباني په کار دا ده چې مثال په طور نیت د ثواب وي او د فریضې د ادا کولو وي. بل طرف ته مثال په طور باندې مال دا مالی عبادت دی، نو په کار دا ده چې مال پاک وي، د غلا په پیسو، د سود په پیسو یا داسې د نورو ګنده پیسو باندې باید دا ونه شي، رشوت په پیسو باندې یا داسې نور. نو که هغه کوي داسې یو کس ته ځان سره په قربانۍ کې شریک که مثال په طور باندې شریکه اجتماعي قربانۍ باندې لکه د غوا، غوی او میخه سنډا چې ورته وایي او اوخه، نو دې کې اووه کسان شریکېدی شي. په دې کې چې مثال بل کس ځان سره شریک که او حرامې پیسې وي، نو د دې نورو قرباني هم خرابوي. باید چې داسې کسان ځان سره شریک نه کړي چې د هغوی مال حرام وي یا نیت خراب وي. په دې کې غوښې په تقسیماتو کې هم بیا په کار دا ده چې دا څوک ونه وایي چې هلکه سر زما، بل وایي خپې زما، بل وایي مازغې زما. نو دا خو تا واغسته، دا نور کسان تا سره شریکانان دي، د دوی نه تا اجازه اخیستې که نه صرف نیوکه دې وکړه چې دا یې زما. نور خواران دغه غږ نه کوي د شرمه نه چې زه یا مشر ده یا ګاونډي ده یا شریک ده. نو په کار دا ده چې مازغه وي دا هم تقسیم شي، چې څو کسان په دې کې تا سره شریک وي ما هغه حصو باندې تقسیم شي، هغه ورته حواله شي. بیا که دی ورته وایي زما مثال مریض ده او په کار مې دي، هغوی به ورته ورکړي. اوس د قبض نه مخکې دی ورته وایي چې زما دي، هغوی زړه نه یو خدای خبري، خپې دغه شان، سر دغه شانت یا داسې بل. نو بهتره دا ده چې هغوی ته حواله کړی شي او بیا دې ورکوي او که نه ورکوي مشر او د ټولو به غاړه خلاصه وي. بله خبره د تقسیم او یا د حلالېدو د قربانۍ ده. نو حلالول د قرباني مثال په طور باندې دا رګونه وپېژندلی شي چې دا درې مهم رګونه دي چې دا غوس شي، هسې نه چې رګ پاتې نه شي. بل چاړه تیره پکار وي چې څاروي ته تکلیف ونه رسي په دې باندې، نو څاروي ته به تکلیف نه ورکوي. نو په دې وجه باندې کوشش دا پکار ده چې چاړه د څوک چې حلالوي دا هم تکړه کس وي، پوهه کس وي چې زر زر چاړه راکش کړي. بل څاروی تړل دا مهم دي، داسې څاروی وتړي چې مثال په طور باندې د حلالېدو په ټایم باندې ځان خلاص نه کړي، څوک خوږ نه کړي. نو دې ټولو طریقو ته باید احتیاط وشي او پام وشي، او کلمه دغه ټایم کې د حلالولو په ټایم کې کلمه هیره نه شي، او اسانه مختصر کلمه بسم الله الله اکبر. نور کلمې هم ډېر راغلي، خو اسانه او مختصر کلمه دا ده بسم الله الله اکبر. دا ویلی شي د ذبح په ټایم کې. بیا د غوښې تقسیمات دي. نو د غوښې تقسیمات په کار دا ده چې مثال په طور باندې بهتره دا د غوښه په 3 حصو تقسیم کړی شي. یو حصه د ځان دپاره، خپل اهل و عیال او بچو دپاره پرېښودی شي. دویمه حصه خور، خورلڼه او د ګاونډي او یار دوست دپاره، هغه کسان مثال چې قرباني کړې وي او ته ورته یو تخفیف په شکل یا یو ګاونډیتوب یا رشتهدارۍ یو انډیوالۍ په شکل باندې غوښه ورکړې، نو دغه تعلقات او دغه رشتهداري په دې باندې هم پالل کېږي او هغه دې ته سترګې وي. یا چاته غوښه ښه نه مثال په طور هغوی غټ څاروي کې حصه اخیستې ده او ډاکټر پرې بنده کړي او نری غوښه ورته ښیي، نو دغه تبادله د غوښې د هغې کې هم ډېره فایده کوي او ډېر یو بل ته همدردي لاس اوږدول دي. درېیمه برخه د قربانۍ د غوښې هغه غریبانانو فقراو ته هغه کسانو ته ورکول دي چې مثال په طور هغوی قرباني نه ده کړې. نو قرباني نه ده کړې، هغوی هم دغې د سترګې په لار دي چې په دې ورځ باندې به یو څوک موږ سره کومک کوي، یو څوک به 1 کیلو غوښه راکوي، یا بسته کال کې موږ ته خلکو ردې بدې ویلې، په دې ورځ به یو ښه اخلاق را سره کوي، په یو ښه ټنډه باندې به یو شی موږ ته راکوي. نو بهتره دا ده چې دغه 3 حصو باندې تقسیم شي. خو زما په خپل فکر باندې چې غریبانانو ته ډېره زیاته توجه وشي، او بالخصوص مهاجرین وروڼه زموږ راغلي دي او یا داسې د یو ځای بل ځای نه هجرتونه یې کړي دي د بعضې سیلابونو د وجې، طبیعي آفاتو د وجې، یا بعضې د حادثاتو د وجې، یا بعضې د جنګونو د وجې. نو بهتر دا ده چې د خلکو ته توجه ډېره زیاته شي، او بالخصوص هغه خلک چې هغوی قرباني کوي او خپله دلته نه وي، وطن کې نه وي، خلکو ته پیسې رالیږي زما د غاړې قرباني وکړه، نو هغه خلکو ته پکار دی چې خصوصا دې ته توجه وکړي
او دا غریبانان په دې خپل قربانۍ کې ځان سره په دې خوشحالۍ کې ځان سره شریک د قربانۍ خوښي ورته ورکړي.